قطر په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماټیک استازیتوب کوي. د تازه پرېکړې له مخې امریکا افغانستان کې خپلې چارې له دې وروسته د قطر د حکومت له لارې ترسره کوي. رویټرز اژانس د بلینکن له قوله په خپل راپور کې لیکلي چې کابل کې به د قطر سفارت دننه یوه څانګه د امریکا کنسولي خدمتونه د امنیت ارزونه او د متحدو ایالاتو د ډیپلوماټیکو ودانیو څارنه کوي. قطر هم موافقه کړې چې په کابل کې به د امریکا نمایندګي کوي. د امریکا دغه څانګه به په کابل کې د قطر په سفارت کې موقت پرته وي. باید وویل شي چې امریکا په ایران، سوریې او شمالي کوریا کې سفارت نه لري، خو نور هیوادونه یې استازیتوب کوي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.